الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا اذکارو او د دعاګانو په دې مبارکو درسونو کې موږ د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره هغه اذکار او دعاګانې بیانولې چې هغه د فرض منځ نه بعد ویل کېږي. الاذکار المسنونه بعد الصلاة، د منځ نه بعد مسنون اذکار. یو څو اهم خبرې بیان شوي او څلور ذکرونه بیان شوي، بنیادی مسائل بیان شوي. یو مسله په هغې کې دا ده چې هغه په هغه ټیم بیانول پکار وو، خو هغه پاتې شو. هغه دا چې د مانځه نه بعد، د فرض مانځه نه بعد اجتماعي دعا چې امام دعا کوي او مقتدیان پې امین وایي، دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه یې ثابت، نه د سلف صالحین نه ثابت دي، او د نفلو نه د سنتو نه بعد هم نه دي ثابت. او دلته موږ دا حدیثونه ووی، یو درې څلور وی چې رسول صلی الله علیه وسلم به سلام وګرځو، تکبیر به یې وي، یا استغفر الله استغفر الله به یې وي. خو په یو ځای کې دا څوک نشي ښوی چې یو صحابي دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم کله سلام وګرځو نو لاس یې اوچت کړو، دعا یې غوښته او خلکو پې امین وي. مسله دلته دا نه ده لکه زه حیران شم اوس که عمي دا خبره کوي، خو عمي دی جاهل دی، ملا به هم دا خبره کوي. لکه وګورو دعا یو سړی کوي، دی وایي چې دعا مه کوه. تا ته چا ویلي چې دعا مه غواړه؟ خو دې ځای کې دا مونځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی که نه دی کړی؟ صحابه کرامو مونځ کړی دی که نه دی کړی؟ هغوی زما او ستا نه زیات حرسناک وو په دین باندې که موږ ډېر حرسناک یو؟ هغوی حرسناک وو. اولې دا ذکر د مانځه نه بعد کول، دا کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، دا دعا نه ده؟ دعا ده که نه؟ ته هغه دعا ولې نه کوې کومه دعا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده، صحابه کرامو نه ثابته؟ لازم به ته په دې دین کې خپلې ټوټې لګې، لازم به پکې ته ټانکې لګې، لازم به پکې ته د خپل مولا، د خپل مذهب، د خپل پاکستان، انډیا، افغانستان قصه ورننه باسي. پرېږده دا دین دغه شان څنګه چې دا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، سوچه دین، خالص دین. دا دین یعنی صفا ستره قبلول پکار دی، څنګه چې راغلی دی مکې او مدینې ته. بیا وروسته په دې کې خلکو زیادات کړي دي، چا څه ورچوري، چا څه ورچوي، هغې له دین نوم ورکړی. عجیبه دا ده که ته چا سره خبره شروع کړي چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی، نه وایي دا خو منم چې نه دی کړی، نو دعا وایي نه ده. عجیبه خبره ده، په خپله وایي دا منم چې پیغمبر نه دی کړی، چې پیغمبر نه دی کړی بیا پکې ته څنګه دا وایي چې یاره دعا خو ده؟ او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي هر خیر ما تاسو ته ښوولی دی او د هر شر نه مې منع کړي. دا خیر یې ولې موږ ته نه ښوو چې تاسو اجتماعي دعا وکئ د فرضو نه بعد یا د سنتو نه بعد؟ یو ځای کې نه ده ښوول. دا خیر شته که نه؟ اذکار دي نه؟ دا دعا نه ده؟ دعا ده که نه؟ الله یادول، کله ذکر دي سي تصرف محض الله یاد کړي، لکه لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ته دا دعا وې اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي. یو سړی چې دې کې ما د الله نه څه وغوښتو، دا خو ما د الله شان بیان کړو، یا زم سبحان الله الحمد لله الله اکبر. ګوره دعا په دوه قسمه، ما مخکې دا خبره ذکر کړې. یو دعا هغه ده چې هغې دعا د مسئلې ده، یعنې ته الله تعالی سوچ کړي چې یا الله ما له فلانې کار وکړه. یو دعا هغه ده چې ته چې را کوم عبادت کې دا هم دعا ده. څنګه دعا ده؟ موږ چې دا څومره عبادات هم کوو په دې کې دننه دا خبره موږ د الله نه غواړو چې یا الله ته رانه راضي شي، او یا الله ته مې جنت ته بوځه، او یا الله ته مې کامیاب کړه. دا دعا نه ده؟ دا هم دعا شوه. ماسخوتن دا مونځ ته ولې وکړو چې یا الله ته راضي شه، زه منځه راغلی
اذکار ته الله ولې یادوي چې الله رانه راضي شي، نو دا هم دعا ده که نه. هلته زموږ په دې دغه ملکونو طرف ته چې دی خاص اهتمام د دې طریقې به کېږي چې مولوي صاحب یا خو مخ را ګرځوي نه ډایرکټ به سنتو ته ودرېږي او دا غلط کار دی، او که مخ را ګرځوي نو بیا به څه کوي؟ بیا به دعا کوي. او د هغه وخته پورې څوک جومات نه نوځي چې څو پورې دا نه کړي. او ګوره ما تاسو ته کیدای شي مخکې دا خبره ذکر کړې مې وو پیردو چې کله بدعت راشي سنت ورکېږي، چې کله بدعت راشي د پیغمبر طریقه ختمیږي. چې دا بدعت راغی دا اذکار لاړ، چې دغه بدعت راغی دعا، نو دا اذکار زموږ نه څه شو؟ لاړو. یعنی جومات کې دا به موږ اوس لازم ده چې موږ به د مولوي صاحب د دعا پورې کینو بیا منډه وه. کوم اذکار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو هغې سره به څه کوو؟ خو لاړو د دې د لاسه. کم کسان چې په تندي باندې لاس ږدي په ککرۍ باندې او یا قوي یا قوي وایي د دې بدعت د لاسه د هغوی نه دا سنت لاړو. او کم کسان چې لازم په ځان لازم کړي، ګوره د فرض نه بعد مستقل ځان له انفرادي کله نه کله دعا جایز ده، کله نه کله، خو د دې نه عادت جوړول نه دي په کار، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی. خو کله چې ته انسان لاس اوچت کړي او یو دعا د الله نه غواړي اذکارو نه وروسته، هېڅ خبره نه ده، کله نه کله. خو چې دا د همیشه طریقې شي لکه څنګه چې زموږ د خلکو ده، یعنی چې ته مونځ ختم کړې لازم به لاس دیسي، هغه دعا لاس هم دیسي، او بیا پکې څه ویم نه، خو داسې ونیسه او چوف یې که او بیا یې د مخ له راواچوه. ګوره څو پورې چې زموږ خلکو دا کار نه کړی دی د جومات نه وځي، د دې د لاسه ته څه پاتې شو؟ هغه اذکار پاتې شو. او دې کار له په اذکارو ترجیح ورکړه، یعنی دی د منځه یو برخه وګرځوله چې یعنی چې دا کار یې نه کړی دی داسې نه محسوسوي چې ما مونځ کړی دی، لازم به پسې لاس داسې نیسي یو څو سکنډه او بیا به مخ له راځي. دعا به کوم نه غواړي، ما لیدلي دي کله یو ځای ته ګوري کله بل ځای ته ګوري. څوک د جومات نه ووتو ته به کې روانې تا ته وګوري او دا لاسونه به کې داسې مږیې ده او یاره وي دا وابیان دوا نه مني. ښه دا اوس دوا ده، ګوره لاس داسې داسې به کوي او بیا به مخ له راواچي او وي دوا نه مني. د دعا خپل آداب دي، خپل ځای دی، د اذکار هم دعا ده. دا به ښکلی مثال مخې له راغی چې کله هم بدعت راشي سنت ختمیږي، او چې کله سنت راشي بدعت ختمیږي، بیا د بدعت گنجایش نشته. لکه یو سړی راولګېدو دا دعاګانې او اذکار یاد کړو کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، ده سره موقع نشته چې دی به کې نور څه وکړي. نو چې په سنتو دې عمل کوو الله به دې د بدعتو نه ساتي، او چې په بدعاتو کې اخته شوي الله به دې د سنتو نه محرومه کوي. بیا بس به کوي نه وي د فرضي منځه نه بعد نشته، نفلي نه بعد د سنتو نه بعد شته. او بعضو مولیانو په دې مناظرې کړي د ما وکتې تعجب کې واچور یو لګیا دی وایي چې اجتماعي دعا د سنتو نه بعد شتي، فرضو نه بعد بدعت دی. هغه بل ورته دا ثابتوي چې فرضو نه بعد سنت دی، د سنتو نه بعد بدعت دی، او دواړه به بدعت کې اخته دي، او دواړه د یو مذهب دعوه کوي. یعنی موږ ته خلک وایي تاسو د مذهب نه بهر دا اوس دواړه د یو مذهب دعوه کوي، دواړه وایي موږ حناف یو، دواړه وایي موږ دیوبندیان یو، دواړه وایي موږ یو دغه منو، یو مسله یو مسلک منو، او دوی منځ کې اختلاف دی چې دا په کوم ځای کې د سنت طریقه ده. نو بعض وایي سنتو نه بعد، بعض وایي د فرضو نه بعد، او دوی هغوی ته بدعتیان او هغوی دوی ته بدعتیان دي، او اصل کې دواړه بدعتیان دي. سنتو نه بعد د رسول صلی الله علیه وسلم نه اجتماعي دعا نه ثابت، او د فرضو نه بعد هم اجتماعي دعا نه ده ثابت. انفرادي کې څه دي؟ کله نه کله سړی لاس اوچت کړي څه خبره نه، خو دې نه به عادت نه جوړه، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم منځونه کړي دي، صحابه کرامو کړي دي، هغوی نه دا نه نقل چې هغوی به هر وخت د فرض منځه نه بعد لاس اوچتول او د الله نه به یې څه غوښتو. بله مسله ته بیان کوم ډېره اهمه. بعض کسان چې کله د اذکار ووایي نو بیا په ځان یې چوفکۍ په ټول لاس باندې بدن راکاږي، په ټول بدن باندې لاس راکاږي. دا خبره یاده کړئ، ګورئ دا اذکار موږ د دم په نیت نه وایو. ګورئ ما پرون د کابل اوس دا خبرو کوي زموږ د عبادت هم د الله سره څه داسې ده، یعنې که دنیوي فایده پکې ما ته میلاویږي جو بیا یې لګیا یو. همدقې دپاره اکثر خلک لګیا دي چې بدن مې روغ یو، بچي مې روغ یو، یا الله چې پراخه روزي راکړي دې له چې زور ورکړي. اکثر زور دغه پراخه روزۍ له دی. دا ټول موږ غواړو، ځکه موږ وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. موږ دنیا هم غواړو آخرت هم غواړو، خو موږ اصل هغه د الله رضا لټوو.
دا مقصد دی زموږ اصل. اوس که د دې سره الله دنیا را کړه جوړې را کړه د الله نعمتونه دي، خو کره یې نه کړه نو موږ د الله نه ګیلې نه کوو. که الله د آخرت سره موږ له دنیا را نه کړه نو موږ ته ګیلې نه کوو، او که دواړې راله را کړو نو شکر یې ادا کوو، او که صرف یې راله آخرت را کو نو بیا هم شکر ادا کوو. او اصل مقصد زموږ څه دی؟ هغه آخرت دی. نو اذکار به وي بیا به داسې لاندې لاس راکوي. دا طریقه صحیح نه ده، دا سلفونه نه ده ثابت. او ته په مخه په ځان باندې دم په نیت د اذکار وې، دا خو د مانځه نه بعد اذکار دي. ها کله نه کله یو ورځ یو سړی بیمار دی، تکلیف پې دی، راشي یاره نن به دا اذکار په ځان باندې چوف کړم، هېڅ خبره نه ده. یو ورځ وشوه لکه، خو په دې نه به مخه عادت جوړول. ته به روزانه ته به د هر منظر به د اذکار د دم په نیت وې، ځان به پې دمې اذکار ووایه، ځان دمې یو څو سورتونه ووایه، یو څو اذکار نور ووایه، په ځان یې چوف کړه. خو د منځه نه بعد مستقل دا طریقه تاسو لیدلې ده که نه دی؟ دا د هر منځه نه بعد دا طریقه. نو ګریوان کې بدن نه چوف کړي، او بیا چې دی په بدن باندې او ښځې زنانه اکثر کورونو کې به ماشومانانو پسې لاړ شي په هغوی چوف کړي. همیشه دا طریقه صحیح نه ده. دغه شان یو مسله، بعض خلک چې کله منځه نه بعد د اذکار ختم کړي نو سجده ولګوي. دا زموږ دې خلکو کې شته، دا بدعت دی. دا سجده د څه ده؟ یو سجده د منځه ده، خو منځه کې دننه وي. سجده د تلاوت ته د هغې مناسبت دلته نشته. سجده د شکر دلته کم دي چې یو غټ نعمت چې تو ته په انتظار وي د هغې زیری تا ته راغی، هغه نشته. سجده سهو مونځ ته برابر دی، او سجده سهو د مانځه سره، مانځه نه بعد سجده لګي یا د سلام ګرځول نه مخکې سجده لګي، دا کومه سجده ده؟ نو د اذکارو نه بعد یا د مانځه نه بعد د سجدې اهتمام کول دا بدعت دی. دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت، او نه د صحابه کرامو نه ثابت دی، او نه د دې څلورو امامانو نه ثابت دی. نو په دین کې د ځان نه نوي مسلې جوړول دا نه دي پکار. او خیر ټول خیر هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې دی. او تا باندې د اذکارو چا پابندي خو نه لګولې، تا باندې د دعا خو چا پابندي نه لګولې، تا باندې د الله د یادول، بلکې زمونږ خو د اواز بوغ شو، د مریم خوږ شو دقه خبره باندې چې الله یادوي. خو چې کله ته راولګې دې ذکر له یو وخت خاص کې، یو طریقه خاص کې، نو بیا خو زما حق ته تا نه تپوس وکړي په دې څه دلیل دی؟ مطلق ذکر کې چې کله یادې الله یادوه. اوس یو سړی لګیا دی 1,00,000 پیرې سبحان الله زه وایم، زه ورته 1,00,000 پیرې سبحان الله ویل دا کوم ذکر راغلي؟ ولا وایي دې سبحان الله ویل نه مني، خبرې دی غلط رنګ ورکړو. زه سبحان الله ویل منم، خو دا 1,00,000 عدد ولا ولې خاص کې؟ په دې څه دلیل دی؟ بل دا چې چا 1,00,000 پیرې سبحان الله ووایي الله به غریبي ختمه کړي، دا مسله به ما ته اوس په دلیل باندې ښیي چې الله به غریبي ختمه کړي. زما دا مطالبه غلطه ده؟ ما د سبحان الله نه انکار کړی، ما د دې طریقې نه انکار کړی دی چې الله یادول شتي، خو دا تا پکې د ځان نه نوي ټانکې ولې ولګولې، 1,00,000 ته ولې خاص کو، بیا په دې سره صرف غریبي ختمیږي؟ دا ولې؟ ته داسې ووایه چې څومره ویې وایه او الله به دې هره مسله حل کړي. صحیح شوه؟ اذکارو سره خو الله هره مسله حل کړي چې الله یادوي، دا قرآن او حدیث ثابته. ها کوم ځای کې چې پې دلیل وي بیا د سره منم. لکه اوس سړی چې مانځه نه بعد به 3 شپېرې سبحان الله وایي، څنګه چې ورسره روان دی 3 شپېرې به سبحان الله وایي، صحیح دلیل پې دی. چې دلیل پې نو بیا خو موږ خبره نشو کولی. یا نور اذکار دی کتاب کې روان دي چې د هغې دپاره شریعت عادت ښوولی دی چې دومره به یې وایي، او چې چا دومره ووایي الله وله دا ورکوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي، نو بیا پکې زموږ څه کار دی چې موږ پکې ګوتې وو. خو چې څوک راته وایي چې حضرت صاحب ویلي دي، یا پلانی بزرګ به وي چې دې ذکر کې دا فایده ده، د هغې دپاره بیا څه پکار دی؟ دلیل پکار دی.
او زمونږ دا قصه چې اکثر په دې بر صغیر او پاک او هند او دغه ملکونو کې ورانې شوي هغه دې دلاسې چې حضرت به فرمایل او پلاني بزرګ به فرمایل. لکه دې ملکونو ته وګوره، خلیج دې ملکونو ته، خصوصا سعودي عرب ته پاک صفا دین بیانېږي د قرآن او حدیث. نه به دا خزعبلات چېرته ویني، نه به چېرته مزارونه ویني، نه درګاهونه، نه بې دلیله قیسې، چې خلک روان د قرآن او حدیث په رڼا کې دي. نو صفا سوچه دین دی ورسره. نه علما خلک د قرآن او حدیث نه اړوي بلکې راړوي یې ورته، او نه پکې مولیان زنده‌باد مرده‌باد چغې وایي، نه تنظیمونه شتي، نه پارټیانې شتي، نه خلک په مذهبونو کې تقسیم دي، نه په فرقو کې تقسیم دي. ټول خلک په یو لار په یو ترتیب روان دي ځکه چې قرآن او حدیث ته رجوع کوي. نو دا یو څو اهمې مسلې وي چې تېر شوي بیان کې بعض ما بیان کړی وي، د هغې سره یو ځای کې څو اذکار ذکر شوي، څلور. پنځم ذکر دی او دا حدیث امام ابو داود راوړی دی، امام ابن خزیمه هم راوړی دی، امام حاکم هم راوړی دی، او امام حاکم راوړی دی، او شیخ البانی رحمه الله صحیح کړی دی، او نور علما هم سندن صحیح روایت دی. معاذ بن جبل رضی الله عنه پیژنې که نه؟ معاذ بن جبل څه خاصیت دی؟ حلال او حرام باندې دی په امت کې ټول نه ښه پوهېږي. او د مشهوره قصه څه ده؟ موږ څو څو پیرې بیان کړي. د یمن ته لېږلی او جنډې د علماو په لاس کې د صحیح خبرې. د مرګ په ټیم کې د ارمان د دریو خبرو کړی و، د علماو سره د ناستې، د جمعې د شپو د تهجدو، او د اوړي د ورځو د روجو. عجیبه ارمان یې و، د اوړي د ورځې روجه چې هغه سم اوږدی، او په دغه مناسبت سره دا برکتي ورځې دا د روجو ورځې دي. نو په دې 9 ورځو کې چې لسم خو اختر دی او اختر په ورځ روژې نیول حرام دي، په دې 9 ورځو کې که څوک دا 9 ورځې روژې نیوي شي ډېره غوره دي. که څوک پکې ونیسي دی هم ډېر ښه دی، د هغه نه لږ راکته دی. که څوک 5 کم سے کم یو 5 به پکې سړی ونیسي. د عرفات روژې اهتمام ډېر پکار دی. خیر دی دا ورځې ګورئ بیا پته نه لګي. د ډېرو عباداتو باره کې دا خبره سړي له جذبه ورکوي. پته یې تاسو به ورته سوچ کړی او که نه؟ زما خپله دا تجربه ده چې کله سړی یو عبادت کې سستی کوي که نه، او دا خبره ځان ته مخې ته کړي چې بیا پته نه لګي چې دا ورځې په ما راځي او که نه، نو بیا سړي کې جذبه را پیدا کېږي. نو دا روجې یو خو به د معاذ بن جبل د دې ارمان هم لږ محسوس کوي چې هغه د څنګه ورځو ارمان کوي. د هغوی روجې زموږ د په شان وي هم نه، زموږ د څه روجې؟ هغوی چې به روجه ونیو صاحب راپاسي هغه ماښامه پورې به د هغوی ویښو، منځ کې به چې ته لږ ارام وکړو، دغه شان د هغوی عباداتو مصروفیاتو، نه دا سهولیاتو، نه دا پنکې، نه دا ایسیان، او په هغې پسې هغه ارمان کوي. نو دا موقع ده که څوک په دې ورځو کې ثوابونه ګټل غواړي، او که یو څو ورځې د کار نه او د دنیا نه سړی لکه چوټي وکړي، دا هم نقصان نه کوي، دا هم نقصان نه کوي. نقصان به دی چې دا ورځې بیا راشي او ته په دنیا کې نه یې، دا به بیا لږه سخت دی. نور دنیا ده که نن پکې نقصان وکړو سبا به دا نقصان بیا پوره کړو، او که سبا هم نقصان وکړو یو بل سبا به یې پوره کړو. چېرته تښتي خو رانه نه که نه، که نه تښتي؟ که نه موږ ترې تښتو؟ موږ د دنیا نه تښتو؟ موږ خو په دنیا پسې منډې وو، موږ د دنیا نه کله تښتو؟ نو غم یې مه کوه، کله نا کله که د دې آخرت ته لاسه دنیا ته نقصان ورسي نو دا څه نقصان نه دی. نو که د دنیا د لاسه د آخرت له نقصان ورکو دا نقصان دی. دا ډېرې برکتي ورځې دي. روجو پکې خاص اهتمام پکار دی، خاص اهتمام. او دا نن 3 ورځې تېرې شوې، څه خوش قسمته به چې را 3 ورځې روجې نیولي، یا په دې 3 کې یوه یا 2 نیولي، مخکې ورته هم موقع شتي، 6 ورځې نورې پاتې دي. نو اهتمام یې وکړئ.
خپله ګټه هم ده. یو سړی به وایي چې واجب خو نه دي که نه، هره خبره کې به ته دا کوې چې واجب خو نه دي. یعنې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا 9 ورځې روجې نه وي، او خیر ایام الدنیا، دنیا غوره ورځې ده. نو چې د دنیا په غوره ورځو کې ته روجې ونیسې، ستا څه خیال دی الله تعالی څومره اجر درکوي؟ په مخه خو موږ دا خبره نه کوو چې واجب خو نه دي. او که زه درته ووایم چې دې مزدورۍ نه بغیر مرې، نو بیا به ته ما سره څومره سخت جواب به ماله راکړي. خو دین دی. په دین کې چې دا قصې شو چې واجب خو نه دي او زه خیر دی او زه خیر دی، هر څه لاړو ختم شو. اهتمام پکار دی. او د دې کې زموږ د پښتانه انتهایی کمزوري دي. حقیقت ویم که څوک پې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي، د عرب د دې ډېر اهتمام کوي. او زما خو د دوی سره ډېر وښو شو، د هغه وړوکوالي نه چې کومو سره هم زه پاتې شویم د دې خو باقاعده اهتمام کوي 9 ورځې. او اوس لاړ شه حرمینو ته، او دلته سعودي عرب کې چې کوم غټ جوماتونه دي هغې ریاض کې، عفوا دلته ریاض کې چې کوم غټ جوماتونه هغې ته ورشه، باقاعده د روژه ماتي اهتمام پکې کېږي. لکه چې خلک روژه ماتې کوي او چې اهتمام کېږي معنی ده چې خلک روژې نیسي. چې روژې نه نیولې نو اهتمام داسې کوي. یو سړی به وایي چې موږ هغه نږدې ورځو کې هغه میاشت داسې په دغه تېره کړه او ته پکې لا اوس نه ورنیسه. کله سړی د دې عبادت سره عادت شي که نه. معاذ بن جبل پسې جاړي، عجیبه سړی دی. کله حدیث موږ خو دا سوچو چې کیدای شي داسې یا داسې ویلی وی چې کم ورځو پسې جاړم، د کم ورځو په روجو پسې د جمعې. ولې لنډې او جمعې روژه اسانې، هغه د اوړي په روجو پسې جاړي. او تهجد د اوړي د شپې، یعنې چې هغه لنډي نه نه وي، د جمعې هغه یخ هم وي، سړي ته خوب هم ورځي، بړستن مزم کوي. دا وایي داسې عبادات. نو معاذ بن جبل وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ بیدی یا بیدی یوما. رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یو پیر د لاس نه ونیوم، او دا د هغه طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اکثر د ملګرو سره چې به یې لاس میلاو کړو بیا به یې لاس نه نیولی وي. یو ملګری دې سره مینه محبت ډېرېږي. او خصوصا چې کله شاګرد تا نه څه زده کوي او د هغه ته لاس ونیسي او خبره ورته وکړي، نو دا خبره د هغه په ذهن کې ډېره مزېداره کښېني، ځکه چې هغه بیا خبره په توجه سره اوري. وی ما ته وایي چې یا معاذ والله انی لاحبک. معاذ په الله مې قسم وي چې زه تا سره ډېره مینه لرم. او دا اوچت عزت او شرف دی. اصل عزتونه دا دي چې یو سړي ته پیغمبر وایي چې زه تا سره مینه لرم. او اصل کامیابي دا ده. او اسې دا مقام چاته نه میلاویږي. او د هغه دغه عبادات و دغه شوق و کوم چې لږ ساعت مخکې ما ذکر کړو، ځکه هغه ته دا مقام میلاو شي. معاذ ورته وي بأبي وأمي یا رسول الله وأنا والله أحبك. زما مور پلار دې په تاسو قرباني، او زما دې په الله قسم وي چې زه هم تاسو سره ډېره مینه کوم. نو یې بیا راته وایي چې اوصیک یا معاذ. معاذ وصیت ته کوم. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انداز بیان، کم فصاحت کم بلاغت به د هغه بیانې چې دا سړی دا خبره په ډېره ښه طریقې سره واوري، نو اوري ورته وایي زما تا سره مینه ده ځکه یې درته کوم. او چې څوک درته هم د دین خبره کوي که نه، مینه یې در سره ده. چې څوک درته هم دا وایي چې مونځ کوه، درس له راځه، علم کوه، اذکار کوه، صدقه کوه، دا کوه دغه کوه، دا سړی په تا مین دی. موږ وایو چې مین هغه دی چې صرف راته څه ښایي، د دې د ګټلو لار دې راته ښایي. د دې یاره وایي دومره ښه سړی دی، دومره ښه سړی، دومره له به شد ورکړي سب لکه څه کوي. هغوی ما ته وایي چې پیسې خلک په دې طریقه ګټي، مزدوري خلک دي. دا خبره سیټ ته کا کیدی شي تا سره محبت او کیدی شي نه. دا خبره کیدی شي کی چلی. خدای یقیني محبت ته چې کوم سړی ته الله طرف ته رابلي.
دې تا سره محبت دی یقیني. عجیبه دا ده د بعضو د خوی ته چې وګورې بلکې د اکثرو چې د داسې خلکو نه تښتي او دغه دنیا پرستو له منډې وهي، یعنی خان ملک مالداره مشر جیداد والا اسې ورته دی تش کیني پاسي خیر د هغې دوه کنځلې ورته موږي دی خوشحالي. او چې کوم سړی د الله طرف ته رابلي د هغه د مجلس نه تنګي. بیا اوس بیا به د دین خبرې، بیا به درس او بیا به نصیحت او بیا به راته وایي چې الله ته راواپس شه او بیا به راته دا خبرې دې نه تنګ شي. نو کوم سړی چې تا صحیح تجارت ته رابلي هغه وپېژنه. او مخلص موږ سره هغه څوک دی چې هغه ما راوبلي د الله طرف ته. کله ګورې مور پلار کې هم د اخلاص نه وي، کله مور پلار کې هم د اخلاص نه وي چې دا بچی څه ته راوبلي د الله طرف ته. او ته هم دغه نصیحتونه کوې چې لوی سړی دنه جوړ شي او چې سبق ووایي چې بس باچا شي او چې سبق ټوله دنیا خبرې ورته کوي. دا مور پلار هم صحیح خیرخوا د دې بچي نه دي. نو چې کوم سړی ستا دپاره دین غواړي او ثواب ګټل غواړي پوه چې دا سړی په تا مین دی. نو د دې نه بعد ورته اوس ته خبره لکه زه تا سره میلاو شم تا ته وایم چې یاره پلاني زه په تا مین یم او تا سره ډېر محبت کو. و دې نه بعد تا ته وایم چې ګوره او یوه خبره یاده ساته. نو د دې نه دوه فایدې، یوه دا چې ما تا ته ووایي چې زه تا سره محبت ساتم او یوه خبره یاده ساته، نو فایده دا شو چې ته به زما د خبرې ته غوږ ږدې. دویمه دا او دا خبره درته په دې کوم ځکه چې تا سره محبت ساته. نو دلته ورته اوصیک یا معاذ وصیت ته تکو لا تدعن فی دبر کل صلاة ان تقول، هر مانځه نه وروستو دا ذکر پرې نه دی. دا وصیت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته دی او چې هغه ورته وصیت کړی دی او بیا معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته کړی دی، نو دا به څومره قیمتي نصیحت یو وصیت دی. هغه وصیت دا دی چې د فرض مانځه نه بعد دا ذکر پرې نه دی. اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا الله ما لره توفیق راک د یادولو ستا وشکرک او د شکر د ادا کولو ستا وحسن عبادتک او د ښایسته بندګۍ کولو ستا. او دې ترجمه هم کولی شي چې یا الله مرسته وکړه زما ستا په یادولو کې، ستا په شکر ادا کولو کې او ستا په ښایسته بندګۍ کولو کې یا الله زما مرسته وکړه. فایده دې کې دا ده ګټه فایده چې الله مرسته نه کړي نو موږ نه الله یادولی شو، نه شکر ادا کولی شو، نه ښایسته بندګي کولی شو. نو چې الله در سره مرسته وکړي دا هر څه به وشي. نو دا د مانځه نه بعد یو ذکر دی او دعا ده. لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ونیي چې موږ د مانځه نه بعد د دعاګانې غواړو، دا دعا نه ده. نو د هغه دعا نه چې هغه نه ده ثابت، د هغې نه ښه دا نه ده چې ته یو دعا داسې ووایي چې رسول صلی وسلم پې له منډه معاذ بن جبل ته وصیت کړی دی چې دا به ته نه پرېږدې. شپږم ذکر دا روایت امام مسلم راوړی دی. ابو هریره رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من سبح الله فی دبر کل صلاة 33 چې چا د مانځه نه وروستو 33 پیرې سبحان الله ووایي وحمد الله 33 او 33 پیرې الحمدلله ووایي وكبر الله 33 او 33 پیرې الله اکبر ووایي فتلك 99 نو دا ټول شو 99 یو کم سل شو 33 او 33 سبحان الله الحمد لله الله أكبر وقال تمام 100 او السلام دیسی پورا کی ځکه چې 99 شو ذکر سلام دی سره دا ذکر کی
لا اله الا الله وحده، نشتی حقدار د بندگی مگر الله دی، یوازی دی. لا شریک له، شریک ورسره نشتی. له الملک، خاص هغه لره باچایي ده. او دا کم اولنی طبعه چې دی کتاب دا اولنی نسخه پای کې دا سهو پکې شتی، غلطي چې دی ترجمه پکې نشتی له الملک. به دویمه کومه طبعه چې راغلې کوم ملګرو سره چې نوي ده به کې شتی، شتی به کې نشتی، شتی به کې زړه کې زړه چا سره شتی، شتی به کې نشتی به کې. له الملک، خاص هغه لره باچایي ده. وله الحمد، او خاص هغه لره د کمال صفتونه دي. وهو على كل شيء قدیر، او هغه په هر شي باندې قادر دی. مانځه نه بعد دا ذکر وي څه دی؟ لږ ځان ستړی کړي، خیر دی جواب یې راکړي. نه 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله، 33 پیرې الله اکبر، او بیا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا سل شو. غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، د دې انسان ټول ګناونه به معاف کړی شي اگر که د سمندر د زګ په مقدار ولې نه وي. اگر که د سمندر د زګ په مقدار ولې نه وي. او موږ د دې په ځای په نورو طریقو کې ورخته دا لا پرېږده. د جومات نه بعد منډه مونځ ختم شو که نه، یو بس په دې دروازو سمې ول جوړي ته به جیل کې خلک بلو. که تعدید هم ده، که کار دیم دی، دا ورد په کور کې پوره که، په لاره کې پوره که، په دکان کې پوره که، په جومات کې پوره که، خو مې پرېږده. د لوی اجر نه ځان محرومه کړي. د دریاب باندې پاس را کم زګ نه وي، د اوبو د پاس را زګ جوړ شي، که د دې په اندازه دي ګناهونه رب العالمین یې تباه کړي. او چې ته بیا 5 پیرې دا وې، یعنې 5 منځونه یې ګڼه، او د هر منځه نه به ته دا ذکر وې، څومره پاک صفا به ګرځي. زه دا خبره دې پورې ته کوم ګوره، که قیامت پر ورځ الله موږ له عذاب را کوي، دا به د الله ظلم وي که انصاف وي؟ ولې به انصاف وي؟ یعنې ډېرې موقع را کړي، نور تعالی الله کومه موقع در کړي؟ تا ته دا پیسې تا نه وغوښتې دلته، حالانکې دا پیسې هم داګه دي ګوره، خو که پیسې دې نه وغواړي نو په هغې کې ځان له ګډوډ شي، شنه خوله د به یې راماته شي چې دا خبره د پیسو روانه شو. ښه دلته یې د نه پیسې هم نه دي غوښتلي، بچی درته ویلی چې قربان که، دا هم داګه دي، د انسانان داګه بندګان دي. که بچی دې نه وغواړي هم هغه هم داګه بنده دی، ځمکه یې د نه غوښتلې ده. په ځمکه که په 1 انچ باندې خو موږ ټول خاندان وژنو، چې ځمکه را نه وغوښته هغه به بله مسله شي. 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله، 33 پیرې الله اکبر، سلم ورسره دغه لا اله الا الله الی اخره، او ګناهونه د ټول بخښي. چې دا هم موږ نه کوو نو نور به موږ یعنې څه ته بیا ځان تیار ساتو. لاندې وایي چې دویمه طریقه دا نه دي وایي چې اووم ذکر څه وایي، څه مطلب شو دویمه طریقه؟ نه، معنی دا چې دا سبحان الله الحمدلله الله اکبر د دې ډېرې طریقې راغلي، او دا درته یقیني ویم، دا مې ګمان نه دی چې تاسو کې اکثر دا به اول پیر اوري. او که چاته دلته یادې مي نو دا به زما ګمان دی انشاءالله چې زما نه به چاته درس نیم کې اورېدلي. دا مونږ مشکات کې هم بیان کړي دي، او بلوغ المرام درسونه کې هم بیان کړي، سوالاتو جواباتو کې هم بیان شوي، عام هم دي چې ته حدیث نیم مخې له راغلی. وایي دویمه طریقه سبحان الله 15 شپېرې، الحمدلله 15 شپېرې، الله اکبر 15 شپېرې، لا اله الا الله 15 شپېرې، ټول څو شو؟ سل. دا روایت امام نسائی راوړی. اوس که ته دا غواړې داسې وویلی شي سبحان الله 15 شپېرې ووایه، بیا الحمدلله، بیا الله اکبر، بیا لا اله الا الله، او هر یو 15 شپېرې جدا جدا ووایه. ته داسې وویلی شي سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، دا 15 شپېرې ووایه.
ټول سل شو. او دغه شان د دې نه مخکې دا ذکر چې دغه هم داسې دی، یعنې که سبحان الله ته درې دېرش پېرې ځان له وې الحمدلله ځان له الله اکبر ځان له صحیح دي. که درې وړه سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله الحمدلله الله اکبر هم صحیح دي. خو غوره دا چې درې دېرش پېرې درې دېرش پېرې درې دېرش پېرې او ترتیب بیا دغه حدیث کې دغه دی سبحان الله الحمدلله الله اکبر. خو که څوک الله اکبر مخکې کي بیا بس الحمدلله ووایي بیا سبحان الله ووایي یا الحمدلله مخکې کي سبحان الله وروسته کي دغه څه حرج نشته. خو څومره چې په حدیث باندې پوره عمل کېږي نو هغه څه دي هغه غوره دي. درېیمه طریقه سبحان الله درې دېرش پېرې الحمدلله درې دېرش پېرې الله اکبر څلور دېرش پېرې او دا حدیث امام مسلم راوړی دی. نو دا هم ټول سل شو. څلورمه طریقه سبحان الله درې دېرش پېرې الحمدلله درې دېرش پېرې الله اکبر درې دېرش پېرې دا حدیث هم صحیح مسلم کې دی. ټول څه شو یو کم سل. پنځمه طریقه پنځمه طریقه سبحان الله یولس پېرې الحمدلله یولس پېرې الله اکبر یولس پېرې دا روایت هم صحیح مسلم کې شته. ټول څه شو درې دېرش پېرې. شپږمه طریقه سبحان الله لس پېرې الحمدلله لس پېرې الله اکبر لس پېرې ټول څه شو دېرش. دا روایت امام بخاري رحمه الله راوړی. سړی وایي چې نوي مسلې دي به نوي دي ما زه خو درته حواله هم ښیم امام بخاري راوړی امام مسلم راوړی کې حدیث دی نوي ستا دپاره دي. ته کوی کې دننه پروت دی دین د زده کولو خو یا کوشش نه دی کړی او که دی کړی دی یو مولا دوه مولیانو پورې نښتی. اوس که هغو ته یاده ده خو ډېره ښه ده او که هغو ته نه یاده یا هغه نشتي په دین کې نشتي. ولې ځکه زه مولوي صاحب ته نه دی یاد او ځکه زمونږ خلک وایي دومره غټ مولا هغه ته به نه یاده. دې ټکي موږ ګډوډ کړي وو او دومره غټ مولا کیدای شي هغه ته نه یاده. انسان دی که د صحابه کرامو ته وګوره د امت ته علما د هغوی نه بعد چې څومره د هغوی ته رسي په علم کې نه رسي بلکې دوی ته د علم د هغوی نه راغلی. په صحابه کرامو کې ډېر صحابه کرام داسې دي چې د هغوی نه یو مسله نیمه به یې وه ابو ته بل ملګري را یاده کړه یا یو مسله کې به اجتهادي خطا به تېر شو وروسته به ورته دلیل معلوم شو. نو چې صحابه کرامو باندې دا حالات راتلی شي په یو عالم باندې د امت بل باندې نشي راتلی. بیا غټ علما خو پرېږده زما استاد کلي په مولوي صاحب باندې نشي راتلی چې هغه اکثر قاریم نه پوره قرآن ولا هم صحیح نه ورځي دنه مسله نشي هېرېدی. وله وایي د دونه دومره غټ مولا او ځکه ما تاسو ته ویلو الشیخ العلامه عبدالسلام الرستمي رحمه الله هغه یو بیان ما اورېدو ما یو کس سره خبره کوله چې ګوره دا مسله داسې ده وایي چې زموږ مولوي صاحب هغه نه به هغه نه ده بیان کړی. ما ورته چې صحیح ده هغه ته به یاده نه وه به خطا شو. وایي زمونږ مولوي صاحب هم ډېره غټ مولا دی. وایي ما ورته چې د بدن نه غټ درته نه یم ته به د بدن نه غټ وي علم کې غټ دی که نه دی او که علم کې هم غټ شي هیر په انسان باندې راځي. نو اوس دا کتاب چې چا سره یي لاندې ورسره حوالې شتي که نه شتي پکې حدیث نمبر پکې شتي که نه ښه مطمئن ګرځه زړور چې کله سره دلیل وي او په دې عبادت به دې مطمئن یې خوند به دله درکوي. ولې ته په رڼا کې لګیا چې او زه چې دا کوم کار کوم دا د پیغمبر نه ثابت دی دا د صحابه کرامو نه ثابت دی. ښه زه اوس تا ته دا ووایم چې مانځه نه بعد یا حیو یا قیوم دا به سل پیرې وي او بیا ته ووایي چې دلیل اول خو زموږ خلک دلیل مطالبه نه کوي
مولوي صاحب ویلي صحیح ده خو دلیل ته وغوښتو ما ته ته دا ووایي چې کتابونو دا مسله راغستې ده کتابونو راغستې ده ګرځه اوس که زه د مانځه نه به شروع کوم چې یا حیو یا قیوم یا حیو زړه مې که چېرته دلیل سره عادت یې ماله څوک چې نه دی عادت هغوی ته دا دغه نه راځي خو چې دلیل سره عادت بیا به زما دا زړه دغه چې یاره چې دا به ګوره کوم کتاب دا مسله راغستي چې ته وګورې هغه بازار کې ګاډۍ خرڅېږي بهی که واړه واړه کتابونه یي اکثر پې چا چې لیکلي د هغه نوم پې هم نه وي او چې شی به کې ورچو هغه کتاب دا ذکر راغستی دی نه یې سرچ دی نه یې خپېش دی نو چې کله درته د عبادت دلیل معلومېږي که نه نو عبادت څه کوي خوند کوي مزه کوي دا اوس څو طریقې شوې زما یو کس په کار دی چې دا شپږ طریقې ما ته ذکر کړي نه ته نه ته نه یې که ته ابو عبدالله الله اکبر او بیا ورسره هغه لا اله الا الله سل شو دا دویمه طریقه شو درې دېرش پېرې سبحان الله نه دا درې طریقې شوې څلورمه پنځه طریقې شوې پنځه که څلور شو څلور شو پنځمه لس الله اکبر شپږمه طریقه یو دنه پاتې شو سوچ پې وکړه درې دېرش پېرې سبحان الله درې دېرش پېرې الحمدلله درې دېرش پېرې څلور دېرش پېرې الله اکبر نو دا ټولې څو شوې شپږ طریقې او د کتاب کې ته لیکلي هم دي وایي تنبیه دا ټولې طریقې جایز دي او سنت په دې سره ادا کیږي کله چې یوه طریقه عملي کړی شي او کله بله طریقه عملي کړی شي چې ډېره تعدیدي لکه بلکل د بریک نه لګي او ډېر ضروري کار دی دا لس پېرې ووایه که نه اوس دلته بله مسله اهمه دا به په دې ګوتو باندې وی ویل د دې په ګوتو باندې غوره دي نو دلته مسله د تسپو راله او دغه مشین دا نن سبا چې راوتی دا ګوتې چې دي چې پروتي او دغه خلک یې هغه ذکر کوي بیا به پخی او پکې په اخره کې دا مې ویلي دي اوس ما تاسو ته وښووي زما دا اوس کمزوري شو نو زه به اوس د خپله موی بیا پخوم ګوره که څوک تاته د یو محدود طریقه ښیي لکه یعنې ته به په پلانې شپه باندې پلانې ذکر دومره وې بیا به پسې دا دم وې نو بیا به اثر کوي دا طریقه داسې یعنې لازمول په سړي باندې اوس که ته داسې زه تا دا ووایم چې یاره د قرآن کې دغه یو آیت دی هسې زه تاسو ته یو آیت ووایم او چې یاره دا آیت چې یو سړی په دم کې ووایي نو انشاءالله الله شفا ورکړي تجربه ده ما ووایي تجربه ده نو قرآن کې خو شفا ده که ما په خپله تجربه کړې دغه آیت مې ویلی د الله شفا یا را کړې د ماله یا زما یو خپل او ما تا ته ووایي ته داسې وکړه دې کې څه حرج نشته دې کې څه حرج نشته خو چې کله زه تا ته دا ووایم که د دې نه اخوا دېخوا شوي بیا تا ته شفا نه میلاویږي یا ته د دې نه که اخوا دېخوا شوي بیا به پخې او بیا به کمزوری کېږي او بیا نو دا خبرې د بې دلیله دي ښه ما مسله د تسپو د ګوتو بیانوله دا یاده کوي دا مسله موږ څو پیري ذکر کړې ده خو خلاصې ده غوره طریقه او سنت طریقه دا ده چې په ګوتو باندې به ذکر کړي
او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح یو روایت کې سره دا زیادت دی بیمینه ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې ذکر یې کوو ښی لاس په ګوتو یو خو دا مسله راغله چې دا ذکر په دواړو لاسونو په کار دی که په ښی لاس په کار دی نو ګوره جایز په دواړو دی یعنې یو سړی په ښی لاس ذکر کوي هم صحیح ده ورسره په ګز کوي هم صحیح ده خو غوره دا دی چې صرف یې په ښی لاس کوي او د هغې دوه وجې دي یو وجه د هغې دا حدیث دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم خپله طریقه دا ده او څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ته نږدې دومره پکې خیر دی ورسېدی دویم عایشه رضی الله عنها روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر پاک کار عزتمن کار صفا کار د خیر کار په کوم لاس کو او په ښی لاس کو او د الله ذکر ډېر اوچت عمل دی نو غوره دا ده چې ذکر ته په ګوتو کې دا د ښی لاس په ګوتو باندې کوه او که څوک یې په ګسو کې څه حرج پکې نشته هغې له راځو که څوک یې په ګسو کې څه حرج پکې نشته او غوره دا دی چې په ښی باندې وکړي بیا د دې طریقه څه ده نو بعض علما دې طریقه دا ښیي چې دا عقده شوه بیا دا شوه درېیمه داسې او داسې چې را ګوته داسې راته کېږي داسې کولاوې دا لکه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر پنځه پیرې شو بیا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لس پیرې شو دا طریقه هم کولی شي او که یو ګوته باندې درې ذکره کړي چې دې کې درې بنده دي دا هم صحیح دي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا هم صحیح دي نو په یو لاس کې څو شو پنځلس چې کوم درته اساني هغه کوه په دې کې سختي نشته دې کې خبره پراخه ده دلته یو اهمه مسله هغه دا ده چې دې کې اطمینان او سکون دا نن سبا ورک شوی دی یعنې ګوره عام چې کوم ذکر مو سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا څه شی الله اکبر 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 عام دا طریقه ده الله اکبر 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 او ډزه منډه ته الله یادې که څه کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر صحیح ذکر کوه دې ته ما ډېر وخت نه ما سوچ کړی چې زه دا کسان وینم که نه خواوشا کې یا سلام وګرځم دې خلکو ته ګورم زما خو نظر او څو سیکنډ او پیسه ختم شي لږ خو لږ ورسره بوډي کوه حتی الله یادې سبحان الله یعنی الله پاک دی د هر عیب نه په ارامي ووایه الله اکبر الله لوی دی د هر څه نه په ارامي ووایه الحمدلله د الله دپاره ټول د کمال صفتونه ښه په ارامي ووایه ته الله یادې او دې کې چې څومره وخت ولګي غوره ده لکه څنګه چې دنیوي خبرو کې ته وخت لګوي او د یو ملګري سره پالتو ټلیفون به وکړي نن سبا خو دا ایمو وټساپ یې راوتي دي ټلیفونونه والا هم ډېر شوي دي و چې دا پې لږ د پیسو دی شي بیا ډېره مزه کوي ټرت ته ور سړی به ټلیفون یاره ما چې ستا تپوس وکړم فري ایمو وي که نه نو بیا به دی لږ غوږ کې به دا شی پروت وي د خلکو نه دی انګریزانو زموږ نه سم لیوني جوړ کړي په دې غوږ کې به دا شی پروت وي او ځان سره به لګیا په روډ ته به چې د لیونۍ ځان سره خبرې کوي ګاډي کې به او دقه بس لګیا وي او کار کې هم لګیا وي په کټ کې هم لګیا وي که ښځې سره بچو سره ملګرو سره یعنې زه یم چې د ده په عملنامه کې به څه لیکلی کېږي دی غریب سهار نه ماښام پورې دی لیکي نو چې کله د الله د یادولو ټیم راشي الحمدلله 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 په حرام خیر دی که ټیم دی نه وایي ذکر خو سم ذکر یو دا مسله دا صحیح ده که نه ده تاسو به ښه خلک یې تاسو به دا صحیح کوئ خفه نه شئ تاسو به دغه په ارام والا ذکر کوئ خو ما ډېر لیدلي چې هغه دا ذکر دقې شان کوي الحمدلله 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 به او چې اواز ورسره تیز کړي بیا له لږ رو کېږي او چې پټ پټ وي بیا خو له منډه سم سپیډې ورکړئ او دا راته چې کومه خبره ته کوم عملي کوئ په تاسو حجت قایمي ما تېر شوي درس کې ویلو فرض مانځنه بعد ذکر په زوره ما اورېدلی نه تاسو نه موږ په زوره به وي او بیا ما ډېر لیدلي نه
نو دا عملي کول غواړي، دا نه چې داسې مسله اورم او ورته خوشحاله یم، چې څه اوري په هغې به عمل کې. ښه مسله ده، دا به اخرنۍ مسله ذکر کړو د تسپو او د په لاس باندې ذکر. ګوره دې کې اختلاف دی، یعنی دې مسله کې اتفاق ته چې ټول علما وایي چې په لاس باندې په ګوتو باندې ذکر دا غوره طریقه ده. اختلاف په څه کې دی چې بعض علما دا وایي تسبیح استعمالول ورسره جایز دي. غوره په څه دی؟ په ګوتو دی. تسبیح استعمالول ورسره جایز دي. او بعض وایي، بعض پې له منډه د بدعت فتوه لګوي، دا بدعت دی، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی. عبدالله بن مسعود باره کې رضی رضی الله عنه چې هغه یو کس ولیدو هغه سره تسبیح پرې کړې وي دي. زمونږ کار تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی اوس زنانو ته هغوی ذکر کو، وی دا ذکر په دې ګوتو په دې بندونو کوئ، فإنهن مسؤولات مستنطقات، د دې ګوتو نه به تپوس هم کېږي او دا به د قیامت په ورځ خبرې هم کوي. څومره لوی اجر دی. یعنې دا ګوته به الله ته وایي چې زه په دې ګوته یاد شوی یم. ولې د دومره لوی خیر نه ځان تسپو ته اړې یا دغه مشین ته اړې؟ او د هغې نه مخکې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. که بعضو سلفونه نقلي چې هغوی مثال کې په هډوکي ذکر کړی دی یا په یو شي بل شي، نو ګوره چې کله هم د سلفو اختلاف راشي نو بیا موږ واپس کېږو چا ته؟ رسول صلی الله علیه وسلم ته، چې هغه څنګه کار کړی او هغه دا کار نه دی کړی. زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی والله اعلم د هغه علماو په قول چې د دې استعمالول نه دي پکار، الا چې کم سړی حافظې کمزوري یا د عمر نه زیاتي او د هغه نه د اشمار خطا کېږي، بیا هېڅ خبره ده، خو نور د دې استعمالول نه دي پکار. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په یو ځای کې په دوو خبرو باندې رد کړی دی. وایي نن سبا هغه د خپلې زمانې خبر کوه او نیکان خلک، وایي نن سبا د بعضو دینداري د دې نه جوړه کړې ده چې جانماز یې په اوږه پروت وي، جومات ته ځي راځي د جانماز یې مخامخ اچولی او تسبیح به ورسره په لاس کړي. دې نه وایي ټوله دینداري د دې نه جوړه کړې ده، چې یاره دینداري که ده دقه ده. شیخ الباني رحمه الله د تسبیح استعمال ته بدعت ویلی دی، او دی ټول علماء پکې اکثر علماء دا نقطه ذکر کړي چې دې کې ریاکاري ډېره راځي. یعنې دا تسبیح لاس کې نیولي خلک هم دا وایي چې یاره دا یعنې بزرګ دی او دی چې هم څوک ویني اکثر به تا سره خبرې کوي او تسبیح به ماړی دا، نو دلته هم ځان سخت ښکاري چې زه څوک یم. ګوره په دې ګوتو چې ذکر کوې د ریاکارۍ نه به لري. زه دا نه یم چې هر تسبو والا ریاکار دی، خو ریاکاري پکې د راتلو یره ډېره ده، ځکه چې خلک ورته ګوري. او دغه مشین چې راوتی دی هغې خو هغه چې هر دویم کس ته ګوري یو دا چلی شروع کړی ده، هر دویم کس ته چې ګوري ده دغه طریقه روان. په دوکانونو کې هم ځای په ځای خرڅېږي او هر ځای کې دغه زموږ دا خلک پورې نښتي، دا هر یو څه چې میلاوېږي تا سره به خبرې هم کوي دا مشین هم اوري، دا ډزا پې جوړوي. ولې تا دا ګوتو باندې وایي حساب په ګوتو باندې حساب خو زه پکې دا اوس پورې نه یم خطا شوی الحمدلله. دا 15 بندونه دي، ښه په اسانه سړي ته یادېږي، یا دا 15 ګوتې دي، صحیح ده که همداسې حساب وه. او ما وایي که چا حافظه کمزوري سپین ګیره یي مشره زنانه یي خیر دی استعمالی دی تسبیح، خو موږ د تسبو نه د اسلام یا د دیندارۍ نښه جوړه کړې ده. که نه زه غلط یم؟ د هغه وخته پورې موږ د یو سړي بزرګي نه منو چې څوک پورې هغه سره په لاس کې تسبیح نه وي. یعنې که اوس زه چې تسجي کې ناست یم او ما سره خوا کې یو بل مولوي صاحب کښېني او هغه سره تسبیح په لاس کې او ته عوامو ته ووایې چې په دې دواړو کې به کم یو ډېر پوهی، نو لازم به ترجیح هغه له ورکوي چا سره چې په لاس کې تسبیح وي، ځکه چې لاس کې ورسره تسبیح او بیا چې له تسبیح څومره اوږدي نو بزرګي دومره غټه ده. د مکې مدینې ته لاړ شي، هغو یو ورځ مې هلته
مکې ته عمرې ته تللي ورته مې وړو ته ویلي چې راووتو د حرم نه یې دوکانونو باندې تېرېږي ما دا خلک کوم په موږ پوه دي دا شي نه موږ له یهودي دي او دومره تسبیح هغه میټر او نیم میټر هغه پکې پرتې ما دوی ته پته دی چې راځي دا شتي دوی ته خو یې نه یاري هغه هوښیاران دي هکه علم دی سعودیانو چې تسبیح هغسې دوی یو سټایل دی دغه پې نه کوي عبادت یې نه ګڼي هسې داسې تاوی را تاوی دوی د پخوانه مشران یو سټایل روان دی بس کوي داسې کوي حضور تسبیح خو ما دا ثابت ټکانې چې یهودي دی موږ له یهودي دي او زمونږ ګڼم په دقې باندې جوړ هغه توریانو پکې افریقندیانو پکې اکثر هغه کپړه خوره کړي او پکې تسبیح پرته وي زمونږ دا ګډه پې جوړوي نو ښکلي تحفه هغه دقې چې ته د دې ځای نه ځان سره تسبیح ویسي وجه دا ده چې موږ دا تسبو باندې ذکر د یو خاص عبادت ګرځولی دی نقصان تسبو دا وکړو او ریاکاري پکې هم راځي بله دا که سړی ډېر هم بزرګ دی خو ته وله بیا بزرګي منې وله بزرګي نه منې وله بزرګي ځکه چې موږ یو څو خبرې دا د ځان نه جوړې کړي دي چې به بزرګ کې به دا یي نو دی به بزرګي ګینې دی بزرګ نه دی نو ذکر په څه باندې به کې په ګوتو به کې د کم لاس په ګوتو ښی لاس دا غوره طریقه ده که چا ورسره به ګس کو نو څه حرج پکې نشتی والله اعلم په دې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې بعد اووم ذکر نه شروع کوو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد